بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د دغه ټول برترو جوړ او د صحت کلمې پرتانه دوستانو په نن ویډیو کې تاسو ته زه دا ښایم چې څنګه کولی شو موږ د اف جی کوین یا د افغان کوین د ویډرا اندازه لوړه کړو. مطلب که چیرته موږ تاسو ته په اول سټیپ کې 10 یو اس ډي ټي د ویډرا حد ټاکل شوی وي، څنګه کولی شو چې دغه موږ تاسو د ویډرا اندازه 100 ته لوړه کړو، 10 ته لوړه کړو، ان تر 1000 لزرو او همداسې پورته خواته لوړه کړو. نو په لومړي وخت کې تاسو نشئ کولی شئ د 10 یو اس ډي ټي نه پورته خواته یو اس ډي ټي ویډرا کړئ. نو دغه دلته یو څه سټیپونه دي، یو څه لیول دي او بعضې ټسکونه دي، هغه باید موږ تاسو کمپلیټ کړو. د هغې نه وروسته بیا موږ تاسو کولی شو د هر لیول مطابق د ویډرا حد لوړ کړو. نو د دې ترکیب زده کولو لپاره همدا ویډیو تر پای را سره وګورئ، تر اخره را سره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه، ترڅو په سکیپ برخه کې تاسو نه کوم مهم پوینټ تیر نشي. او مخکې د تاسو طریقه وښیم، ټول څه هیله کېږي چې موږ ټلګرام چینل او همدارنګه یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هر وخت زه کوشش کوم چې تاسو سره مفیدې ګټورې او اغیزمنې ویډیو شیر کړم، له مفیدو پروژو مو خبر کړم، ګټورو پروژو مو خبر کړم او له نورو خلکو مو وړاندې خبر کړم. زموږ ټلګرام، یوټیوب، دغه د واتس اپ دا ټول چینل در سره تعقیب، سبسکرایب او ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس د عملي کار په طرف څنګه کولی شو. تاسو باید د خپل افغان کوین اکاونټ خلاص کړئ، ډیشبورډ برخه کې به ولاړ وئ. نو تاسو چې کله د اف جی کوین اکاونټ خلاص کړئ، هغې نه به تاسو د والټ برخې ته راشئ. د دې نه وروسته به تاسو بیا یو اس ډي ټي برخې ته راواوړئ، ځکه موږ د یو اس ډي ټي ویډرا اندازه لوړوو. بیا به تاسو په ویډرا بټن باندې کلیک واخلئ. د دې نه وروسته به تاسو دوستانو په دې ځای کې ګورئ لیول. زه اوس په دوهم لیول کې یم، نو په دې لیول باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو په دې ځای کې مختلف ټاسکونه دي او د دې کې لیول پروګرس دی. زه اوس 17 پوینټونه لرم، نو په 0 پوینټ کې ته کولی شې 10 یو اس ډي ټي ویډرا کې، په دوهم لیول 10 پوینټونو کې کولی شې 10 ویډرا کې، او په 10 پوینټونو دریم لیول کې کولی شي تر 10 پورې ویډرا کړي. نو زه اوس 17 پوینټونه لرم، زه غواړم چې دغه پوینټونه نور هم لوړ کړم ترڅو زما د ویډرا اندازه لوړه شي. نو زه بیرته راځم د ټاسک برخې ته. نو زه لومړی سټیپ کې راځم دغه اکاونټ ایج مور دین 6 months. نو د ستا اکاونټ اندازه کله تا اکاونټ جوړ کړی دی، د 6 میاشتې کېږي نه کېږي. زه ګورم چې ما اکاونټ کله جوړ شوی دی، د 6 میاشتو پخوا جوړ شوی دی، مخکې جوړ شوی دی. که چیرته دغه ټاسک ما پوره کړی وي نو ما ته 15 پوینټونه راکړي. زه راځم په چیک بټن باندې کلیک کوم. نو دغه ټاسک کمپلیټ شو. تاسو دغه دی ولې د کمپلیټډ. اوس که چېرته زه راشم لیول پروګرس ته، نو زما پوینټونه 15 پوینټونه به دلته اضافه شي. خو خیر ټاسک کمپلیټ شو، ما ته 15 پوینټونه دغه اضافه شي. دې نه وروسته بیا زه صفحه یو څه پورته خواته وړم. په دې ځای کې تاسو ګورئ دغه ټاسکونه ما ټول کمپلیټ کړي دي، له دې چې ما ته 18 پوینټونه راکړي دي. اعظم کې وی سی لیول 1 ما کمپلیټ کړی نه دی، خو چې کوم چې څه وایي ما ته، نو د دې په اړه به تاسو ته هم زه یوه ویډیو برابره کړم چې څنګه کولی شو کې وی سی لومړی لیول پاس کړو. نو که چېرته زه دا چیک کوم نو ما ته وایي چې تاسو دغه کنډیشن نه دی میټ کړی. د دې نه وروسته اعلاناتو برخه د اعلانات ما هم تر 0 پورې نه دی لیدلي، مګر تر 100 پورې اعلانات ما کتلي دي. نو دغه به هم زه چیک کړم، دغه ټاسک هم نه دی کمپلیټ کړی وایي. او نو دغه ټاسکونه دي، دغه تاسو ټول یو په یو چیک کوئ. کوم ټاسکونه چې الیجیبل وو تاسو هغه کمپلیټ کړي وو، نو هغه به تاسو ته پوینټونه جمع بشي. نو دغه ټاسک چې دی، دغه ټاسک ما کمپلیټ کړ، نو زه به دغه بند کړم، بیا به لیول ته راشم او پروګرس ته به راشم. نو مشکل نه لري، دغه ټاسک کمپلیټ شوی دی. صفحه چې اپډیټ شي دلته به ما ته 15 پوینټونه نور هم اضافه شي، 22 پوینټونه به شي. د 22 پوینټونو په شتون سره به زه وکولی شم تر 10 پورې یو اس ډي ټي دغه ویډرا کړم. نو دغه د دوستانو ما صفحه ریفریش کړه، تاسو دغه دلته ولیدل چې 22 پوینټونه مې شول. نو هغه یو ټاسک ما کمپلیټ کړ په دې سر کې چې هغه به دلته ښکته خواته راغلی وي. دغه دی دې ځای ته راغلی دی، دغه ټاسک ما کمپلیټ کړو. نو کوم چیرته ویډیو خوښه شوله، ویډیو ملګرو سره هم شریک کړئ. د نورو ښایسته او ګټورو ویډیوګانو لپاره، معلوماتو لپاره زموږ ټلګرام او یوټیوب چینل در سره تعقیبوئ.